عثمانه ښه مې درته وویل رشقه به دې کړې وه دا دې په لاره دې راخوشي کړم ستړی دي که ما ګوره ماټې زه به درته یو خبره وکړم ډېره زیاته غریبي مې ده یوه خو دې رامنې د کور ویسته که نه نو چې ته زما غریبۍ ته نه ګورې نو بل څوک به زما دې غریبۍ ته ګوري مړه بس که نو دا غریبه به در کمې پورې خو کار روزګار کوه که نه او پاتې شو دغه که نه نو دا سالګي دغه له تلو مستلو مې دی سنت لا نو چې راغلم نو هغه چپړې مې را چپړې کړو نو د کور د هلکانو چپړې مې را واچولې هغې سره د خدای خو کې د خاوند چپړې راله راکړي ګوره یو خبره درته کومه که بادام هر څنګه وه خو ګورې پښتنه جینۍ وه په ایمان چې د اوسه پورې د کور نه ما یې نه ښه واورېدل او نه مې بد واورېدل ولې مطلب د سره تا ته اوس همغه یادېږي نو درته وایم چې لس پیرې را سره په لار تللې ده والله که چی د اوسه پورې مخ هم لیدلی او ته خو دې ټول کلي لیدلی به یې مالټه داسې ده او مالټه پلانۍ ده او مالټه بس څه به درته ویم ښځې نو وایي نو څه چل کېږي نو په دې کلي کې څوک دی وګورئ څوک هم نشته تکه سره غمونه ټول اوده پراته دي نو ټیک ټک که نه خو دا پښتو دا غیرت هم څه شي دي که نه نو برقه راروانه که نه برقه در وایم تا خو نښه برقې واغستې خو په جنګ جګړو کې اشلیلا د مالتیانو سره جګړئ کله دې په کور کې زما پلار سره جګړئ کله دې د لیور سره جګړئ تا ته برقې ټینګېږي نو جګړې به لازمي کوم چې لیونو سره مې ژوند دی ولې نه په مینه به سره خبرې وکړم خو اوس ته ما سره نه هیلپ وکړه چې لاړ شه چینچي راوله زه خو نوره نه شم ستړی شوم بس یې ځای په ځای ودرېږم ګوره نشته دی را سره پیسې را سره نشته دی چینچي والا خو پیسې غواړي نو چې ما سره پیسې وي خو ښه به وه که نه ما سره له پرون 3000 روپۍ درکړي څه دی کې نو 3000 روپۍ دې راکړې 3000 روپو ته الله پاک 3000 لارې کتلې وي ولې څه چا په یو قرض کې واغستې او سرانه د کپړو والا واغستې د 15000 روپو خو تا صرف سرخي په دې میاشت کې مګلې وه بس که مړه خواره لا خو سرخي خو ته په خپله خلو چې زما د نیا د وخت سرخي ده او پاتې شو دا که نه چې دا 3000 نه وي نو تا به دا قرضونه کوم ځای نه خلاصول بیا یو خبره درته کومه غورې یو خبره درته کومه خو زما منې نو لاړه شه هغه بادامې پسې لاړه شه ورځئ که زما خو دماغ کار ونه کړو دې خو رضا که که نه داسې دماغ راله خرابوي بس که هغه نه پرېږدي بیا ما پرېږده ورک شه دا سره خو زندګي خرابول دي کله که تا پرېږدمه ګورې بیا به خفې ګورې مه کوه زه به خدای وایم چې تا پسې خفه کېږم ستا کور کې دي څه بس صفا خبره کوه چې د یوسف ماما غزوي مې خوښ دی ماته شه او ستا په موبایل کې ما نمبر لیدلی دی وایي نو ارشد خو زما خپل دی ستا د کوم طرف یې خپل دی ته ماته د وایي ستا ترورزی دی د ماما زوی دی د کاکا زوی دی څه دی زموږ رشتهدارۍ کې راځي دا څه کېږي بل تا ته په نو زه مخکې وله ورکړم که نه پیله زما چنغولو خو ما ستا دپاره هغه سره هر څه ختم کړ بس ما ته خو د مینه پته ولګېدله ته څه شي پته ولګېدله چې لکه بس پرېږده ښځې څه به ویمه خو بس زما را تندی ما ته معلوم دی ما خو ویل که بس اخلاقي او غیرتمند خلک مې په نصیب ورسېده څه خبر وم چې د هغه مخکې نه 3 او 4 کېدنې شوي دي د جینکو اړم نه پاتې شو کېدنه که نه نو که ما ارشد پرېښې ما ستا دپاره پرېښې پوه شو که نو اسمانه نو ټیپ څنګه چې د ارشد زما دپاره پرېښودو داسې به ما د بل دپاره پرېږدي وایي خدای به هغه مې چنګول او ته مې خاونې ګوره ښځې یو خبره درته کومه ګورې دا زړه نه دی دا زړه ډېر عجیبه شیز دی ګوره هغه دې خوښ وړوم بیا دې زه ولیدمه ماشاءالله نو زه دې خوښ کړم کېدی شي زمانه بعد بل بیا خوښ کړي وایي خدای مګر تا کې د خوښې څه دي ارشد سره خو ما دا دنیا نه سمله خو تا را باندې تعویضونه وکړل دا د هغې زور دی تعویضونه زما دونه په زول پیسې ما څه نه وي چې ما په مولیانو ورکولي ما ته دې پته ده کې نه خدا تا به رنګونه کول او نن مې ملګرې تنګوي او نن راته پلاني پیغور وکړو نن راته ډنګري پیغور وکړو شا به زر مې واده که او دا وکړه هغه وکړه چې ستا نه مې ارشد سره واده کړی وی نو ښه به راشه د هغه ښځه کومه خوشحاله ده بل ورځ دې مله ته سرو کالي جوړ کړو ته د ارشد نه خبرې که نه نه ولې خیر په ښځه غواړي د مردان په چوک کې کېنولي خیر پې غواړي په ایمان چې په دې کوڅو کې دې وګرځوم لکه د چنګړیانو خیر وغواړي
ما سره گاډی او ته سپینلی په دې کوڅو ګرځې که نه بیا به درته زما د غیرت پته فضول لګي ولګي. هماوس داسې لګي که هر څنګه دی که نه ګوره هغه اوس هم زما رشته دار دی او هغه پسې دې اوس خبره وکړي نه دپاره ورپسې خبره ونه کړي. هو هغه پسې خبره ونه کړي لکه دړه نه دي لا نه دی ایستی صفا خبره کوه چې اوس هم سره مینه کومه. خود مینه کوم هغه بس هغه سره زما ټول عمر لوي او پاتې شوه دا که نه چې دا یو خبره زما ورته لاس ټینګه خاوند چې ښځې ته دا خبرې کوي چې سپینني به راسره خرڅوه خو دغه ګوره ښځې ته په ما طلاق یې خدای مکه ته په بس دلونه یې په دا خوله دې وام ما ته ګوره ته په ما طلاق یې زپار شت پسې دا زما خبرې ته خو تاسو ټول عمر غلطه ویلې ده خو درته مې ووایي چې دې ټولې ته ګوره سمو خلکو کې درته رشته وکړې نو اوس به دا غویمې کوه څه وکړمه ام مشر شوی او که نه ستا خبرې دې خبره وې ده او زما خبرې دې خبره وې ده خو ځان یې مشر ساز کړی د من دا خاطر مشري خو ولې تا ورکړې چې ته ژوندی شو ګرځې د هغه به څه مجال دا سر به ول وران کړم نه اوس په دا پوهېږم لانجې کوو ورجو به دغه څه ښځه ده په دې باندې به جرګې کوو د دنیا یعنې که د پښتنو کار د ور به شو دا خلک به څه وایي هغه خو اوس په ارام ناست دی خو دا ګوره زما دونه دماغ کار نه کوي خو غرونه یې څه ووایي که نه دا دې تمانچه مې راغوستې ډز به مې هلکه پام کوه ګوره جګړه ګوره ونه کړې جګړې له مینې را روان کړې بس مفته پیشه زه به غلی ناست یم او کار دی پیشه زه خبره کوم ته غلی کښېنه ښه راځه ګرمي دې راتېر شته دادا بیا ګرمي زور شوه ده که نه او که نه راځه ده که دادا مخکې شه که نه راځه ماړه تېږي نه داسې په کار راپسې را روان شوی هلته کارونه هم ډېر سم دي که نه غلی شه مړه په دا دغه چنچن والا مې دا څه چل دی او دا څه چل دی یو بل څه ګونګوسیا شروع کړه دغه دی ناست دي که نه بخیر امیر خان کاکا بخیر بچه ګیدانه بخیر څنګه خیر تاسو کښېنئ که ګوره په دې یا لکه د مدیانو ګاډه ته مه سازوي کښېنئ مشران نه زموږ مشران مشران سره خوا کې کښېنئ خیر خدای بیا څنګه رالی کښېنه دا خبره په ناسته کوو دادا ته یې ورته ووایه هغه پاتې چې کومه دی هغه نه ښکاري هغه ورکوټه شانته نه و ستاسو کشرې ښه هغه یاد دی هغه ملګرو سره هغه ته تللی دی ښه سوات ته تللی مڼو شو کې لزو یې زه بوډي سر ته ډېر ښه ښه ښېږم موږ ته خو چا ووایي ورک شوی دی او د کور نه تښتېدلی په فیسبوک باندې مو کتل دا خلک خو په دې نه دي خو په فیسبوک شی ګوري نه ورولي توبه دا څنګه زمانه شوه جمدي خلک چې کوم دي مړه کوي او مړه چې کوم دي ژوندي کوي بس هغه دروغ به رښتیا کېږي بجلیګر مولانا صاحب خدای وبخښي هغه به داسې وخت به راشي چې ویسار به یو شان یو ماښام به بل شي هغه وخت راغلی دی نور خو کور ته خیر دی که خیر ښه ته تاسو څنګه دا نوره راغلی خبره ورته ته وکړه موږ راغلي پسې مولا ها کان ګاون کې مراته خلک چې پیغورونه کوي وایي چې ښځه شړلې ده او ښځه شړلې ده نو موږ په هغه بابت کې راغلي موږ چې دا جنۍ به بوځو خپل کور ته سل دی امیرخان کاکا عمر چکی ماما دا زما مشران دي خو زه خپله خور ساتلی شم پوه شوې د هر وخت چې تمبل ته تود کړی دا ګاونډیان په دې بلو ولاړي ما درې څلور کورونو کې تپوس وکړو ما ته یې دغه خبره هغې ژوند پکې ډېر ګډوډ دی او ته چې اوس شرم ته ګورې که نه دا چې موږ هلته په دیکو ویستو او دلته راغلي ای بچیا د شیطان حرکاتو انسان ډېر بېوسه دی عجزه دی زه نیم پوه شوې شیطان غلبه یې سړي سره موږ خپله خور ساتلی شو تاسو تلی شئ اورې دا ما څه وکړ ارشدم رانه لاړو او عثمان هغه خواست موږ واده کړی دی خو خپل کور مې وران کو ما خو ډېر غلط کار وکړو یا الله زه خو نه پوهېدم ما ویل دا ګپ دی دا به څه کېږي کور مې ځان له وران کو یا الله زه ورځم
چې اوس مې دور کړه لاړه شم اوس به چېرته ځم